امریکا او پاکستان بیا سلوبه شروع کړې ده. پاکستان د امریکا په امر بیا څه کوي؟ سلامونه درنو لیدونکو، دا ویډیو تر پایه وګورئ چې خبر شئ. په تیرو 24 ساعتونو کې پر کونړ د پاکستان له لوري 13 توغندي ویشتل شوي دي او ملګرو ملتونو ته له شکایت سره پاکستان له دې کار لاس نه دی اخیستی. د حکومت یو لوړپوړي چارواکي صهیون ته د دغو بریدونو په اړه وویل چې پاکستان د امریکا په غوښتنه پر کونړ د توغندیو ویشتل پیل کړي ترڅو د سولې پروسه کې پر حکومت فشار راوړي. پرون د امریکا د شارج دافیر امرانه څرګندونې او د هغوی په غوښتنه د پاکستان له لوري د توغندیو ګزارول ټول د دې لپاره دي چې خپل ټول شرایط له چونو چرا پرته په حکومت ومني. بهرنیو چارو وزارت له ډیپلوماټیکو لارو دغه شکایت پر ملګرو ملتونو سربیره د امریکا سفارت ته هم په مکتوبي ډول رسولی چې د ستراتیژیک او امنیتي تړون پر اساس اقدام وکړي، خو امریکا تر اوسه هیڅ نه دي کړي. د ټولو بندیانو خوشي کول، موقت حکومت منل، په رسمي ډول د ډیورن له ادعایي تیریدل او د بهرني سیاست محدودول هغه غوښتنې دي چې پاکستان یې مطرح کوي او په اوسنیو مقطعي شرایطو کې د فشار لپاره ترې امریکا هم استفاده کوي. حکومت د دې لپاره چې نړیوالو مراجعو ته د سولې پروسې مخالف معرفي نشي، په رسمي ډول د وروستیو فشارونو په اړه چوپتیا غوره کړې ده، هغه څه چې په ټولنیزو شبکو کې فعالان هم پر حکومت په غوسه کړي دي. ډیره مننه درنو لیدونکو چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.